وای خلک په یو پیړ کې حمارت لري او زه علي پکې الراونډر یم جوخه یم. ملګرو کومه ویډیو چې علي خان کم نظم ویلی دی د هغې نه پس سوشل میډیا ته هر سړی راغی او په هغې باندې ډېر زیات تنقید وکړو. ورسره د سوشل میډیا کم سټار تاسو ته په سکرین باندې ښکاري افسر افغان صاحب هغه هم په ډېر زیات تنقید وکړو. تقریبا دا ویډیو تاسو ته په سکرین ښکاري نو ویډیو تقریبا ویډیو دا او ډېر زیات تنقید یې په علي خان باندې کړی دی. په هغې کې ویلي دي چې آیا دا ناپویه دی د نه علاوه نور هم ډېر نیوکې یې پې کړي دي. دا یې پکې هم ویلي دي چې ورځ په ورځ د دې داسې قیسې مخې ته راځي کله وایي دا راشي خلکو ته داسې سکیل ښایي کله راشي بل څه ښایي خو ځان چې کم دی هغه صرف او صرف مشهورول غواړي. افسر افغان دا هم زیاته کړه چې دې له داسې کول پکار وو که چرې هم دې دا نظم ریکارډ کاوه نو دې به پیله کم د تاسو خیال کړی وي رحیم شاه داسې ګانه ویلي وه نو د هغې نه د پیله اجازت اخیستې وې بیا یې د داسې قسمه حرکتونه وایي هغه کولې. نو افسر افغان چې کوم پوسټ کړی په هغې باندې هم ډېر زیات کتونکي زموږ پښتانه ورونه هغو پې هم ډېر زیات خپل کم د افسر افغان سره مرسته وکړه او هغې کې هم ټول خلک د علي خان خلاف په نظر راتله. خلکو ویل چې علي خان چې کم نظم ویلی دی دې څه مطلب نشته بل داسې که موږ وګورو زموږ د پښتنو سوچ لکه وایي دا داسې جوړی چې د پښتانه دونه ساده دي او داسې قسمه نظم او دا ورته موږ ریکارډ کوو دا به په هغې باندې چلیږي. نو ډېر زیات د افسوس خبره د افسر افغان چې پې کومه نیوکې کړې وه د هغې کم تفصیل چې دی موږ تاسو سره بیان کړو. د نه علاوه هغې پې 10 منټه ویډیو چې کوم ده هغه اپلوډ کړی دی او مکمل د دې کم تفصیل او هر څه چې دي هغه په هغه ویډیو کې هغه موجود دي. خو تاسو سره هم شریک کوله چې کم خبر چې دا راغی کم نظم چې مخې ته راغی په دې باندې چې کومې نیوکې سټارټ دي هغه د کمیدو نه دي او ډېر خلک پې چې کوم دی هغه بحثونه کوي. دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړو. امید لرم ویډیو مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.